د پاکستان سره زمونږ دوه قسمه تجارت دی، یو دوه اړخیزه تجارت دی، یو ترانزیت دی چې د څومره اندازه چې دا تجارت او ترانزیت زیات دی په همغه اندازه د کې ستونزې هم جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت یو څه د اپټا تړون چې موږ ترانزیتي تړون خپل منځو کې لرو د هغې خلاف یو څه پریکړې وکړې چې د عمله افغان ترانزیتي اموال په کراچۍ کې بند پاتې شو. یعنې دغه ترانزیتي اموال تقریبا د 3000 نه تر 4000 کنټینرو پورې وو او چې په دې کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په حکم باندې د صنعت او تجارت وزیر او د خصوصي سکتور استازي اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستانی چارواکو سره په دې باندې بحث وکړو. د سفر په نتیجه کې دغه موضوع چې مطرح شوه نو پاکستان حکومت مکتوب ورکړ چې په لومړي قدم کې هغه اموالو ته اجازه ورکړل شي چې هغه په بانکي تضمین له امله بند پاتې دي او هم چنان 10% محصول لاندې دي. نو د یوې هفتې په تېرېدو سره تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړل شوې، اما د پاکستاني چارواکو سره د خبرو وروسته موږ خبر ترلاسه کړی چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې به دغه یو څه په لومړي قدم کې چې کوم مالونه دي په هغې ته به اجازه ورکړي.